استقلال هیوادوالو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک، څه عظیم افتخار دی. افغان ولس د اشغال پر وړاندې له اوږدې مبارزې، ستړیا، قربانیو او شهامت وروسته بالاخره خپل هدف ته ورسېد. د اسد په 24مه نیټه امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو وروستۍ شېبې تجربه کړې او اسلامي امارت د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېد. د هیواد له ګوټ ګوټ څخه خلکو د دې ورځې هرکلی وکړ، ځکه دا ورځ د اوږده اشغال، شخړو او بهرني تسلط د پای ته رسېدو نښه وه. دا د افغانانو د پوره یو نسل د قربانیو او هغو شهیدانو ته درناوی و چې د خپلواکۍ لپاره یې خپل سرونه نذرانه کړل. زابلي اوسیدونکي وایي دا ورځ زموږ د عزت، خپلواکۍ او باور ورځ ده. موږ د یو آزاد افغانستان خوب لیدلی و او دا ورځ هغه خوب ته رسېدنه ده. ډېر خوشحاله یم چې دغه ورځ را روانه ده. دا هغه ورځ ده چې د دغه ورځې لپاره ډېر خلک په انتظار وو، ډېرې خویندې مندې په انتظار وې، ولس په انتظار وو. کمې قربانۍ چې ورکول شوي دي، دا هغه ورځ ده د افغانستان د ازادۍ ورځ چې عملاً د ټول افغانستان ولس ویني چې په سراسر افغانستان کې الحمدلله دغونې ارامي ده چې که درته هم د چای ویښته ته هم زیان نه رسېږي. دغه د اسد 24مه ورځ چې دی، د افغانستان هر څه مسلمانان ټوله دغې ورځې ته خوشحاله وه او په لکاوو شهیدان سوي دي، هغه پر دغه ورځ باندې سوي دي. د اسلامي امارت زموږ په بار بار راځي، الله دې زموږ د سره نه اړوي. د زابل امنیتي مسؤلین دغه ورځ د فخر او ویاړ ورځ بولي او ژمنه کوي چې د یو خپلواک او باعزته افغانستان لپاره به لا هم نورې هڅې کوي. هغه وایي چې دا نظام د ټولو ګډ دی او افغانان پر یوه ټغر کښېنول د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه دی. دغه ورځ هغه ورځ ده چې دلته راغلي اشغالګرو په تېښته د افغانستان نه خپلې پښې وایستلې او هغه توره شپه، هغه توره ورځ چې په افغانستان راغلې وه، د ولسونو د قربانۍ په برکت لله الحمد پای ته ورسېده. الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره د افغانستان ټول قومونه په یو ټغر سره ناست او د افغانستان د ولسونو په خدمت کې دي. لله الحمد د ټولو امارت مسؤلینو د اول نه تر اخره پورې د خپلو مشرانو اطاعت کړی. د 24مه یوازې یوه نیټه نه، بلکې د ازادۍ سمبول، د قربانیو خلاصه او د افغان ملت د عزم هنداره ده. افغانان نن د یو خپلواک نظام تر چتر لاندې ژوند کوي او هیله لري چې دا سوله ییز نظام به یې راتلونکی لا هم روښانه کړي.